تازه خبر ایران وایي جګړه به د اسرایلو تر بشپړ ختمېدو دوام ولري. اسرایل وایي خامنه‌ای د صدام حسین په برخلیک اخته کوو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ایران وایي د جګړې د پای ته رسولو شرط د اسرایلو بشپړ ویجاړول دي. د ایران کیهان ورځپاڼې چې د خامنه‌ای د استازي تر څارنې لاندې خپرېږي لیکلي د جګړې د پای ته رسولو شرط د اوربند تړون نه دی، نه سیاسي فشار او نه هم له خپل دریځ څخه په شا کېدل دي. د دې جګړې د ختمولو شرط د اسرایلو بشپړ ویجاړول دي. د ایران د ځمکني پوځ قمندان اعلان وکړ چې سلګونه اوږد واټنو ارش بي پیلوټ الوتکو د اسرایلو په تل ابیب او حیفا کې مهم ستراتیژیک او د وسلو مرکزونه هدف ګرځولي او ویجاړ کړي دي. امیر کیومرس حیدري وایي چې په راتلونکو ساعتونو کې به د بریدونو شدت نور هم زیات شي. ایران همداراز د موساد استخباراتي ادارې یو مهم مرکز هم پناه کړی دی. د ایران د ځمکني پوځ قمندان امیر کیومرس حیدري وایي چې دغه الوتکې هدف ولي او تخریبي ځواک ډیر دی. حیدري زیاته کړې چې په تیرو 24 ساعتونو کې له ارش بي پیلوټ الوتکو استفاده کړې ده. د ایران د ځمکني پوځ قمندان ټینګار کړی چې وسلوالو ځواکونو په ځانګړې توګه ځمکني پوځ په نوي او پرمختللو وسلو سختو بریدونو یوه نوې څپه پیل کړې او په راتلونکو ساعتونو کې به شدت نور هم زیات شي. د ایران ارش بي پیلوټ الوتکې تر 2000 کیلومترو پورې د واټن وهلو وړتیا لري. ویل کېږي تخریبي ځواک ډیر دی. بلخوا د اسرایل دفاع وزیر اسرایل کارتز د ایران مذهبي مشر علي خامنه‌ای ته خبرداری ورکړه چې د صدام حسین په څیر برخلیک سره به مخامخ شي. کارتز وویل زه د ایران دیکتاتور ته د جنگي جرمونو د دوام او په اسرائیلي ملکي وګړو د توغولو پر وړاندې خبرداری ورکوم. هغه د ایران مذهبي مشر علي خامنه‌ای ته په اشاره زیاته کړه دا به ښه وي چې د ایران د ګاونډي د دیکتاتور برخلیک په یاد ولري چې د اسرائیلو د حکومت په وړاندې ورته لاره غوره کړې وه. کارتز تېره ورځ په تهران کې د ایران د دولتي نشراتي ادارې صدا او سیما پر مرکزي دفتر د اسرائیلو برید ته اشاره وکړه. ویل چې د ایران د رژیم نور ملکي سکتورونه هم په نښه کېدای شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.